چې ما مولانا عبدالمعبود صاحب 133 کاله عمر کې په سن 84 کې وفات شو. د شپې مې ورته وی چې ما ته د یو قبر کشف وکړه چې دې مړو باندې ساه دي لاندې وی راځه. لاس نه ونیو هدیرې ته راوسته چې مراقبه وکړه وی دې ټول هدیره کې داسې مړی نشته چې ته وګورې اوړه دې خوشحال شي. دا ټول په قبرونو کې ناست دي او غوښې ته غوسېږي لګیا دي. که مې درته وښود د ټول عمر به روټۍ خوند در نه کړي. داسې ویرېدم د شپې 10 بجې وې چې په یو منډه مې کور ته ځان ورسو. ما نه ګور زما په دې خبره پوهېږي. یمحو الله ما یشاء په ضمن کې علامه ثناء الله پانی پتی لیکلي دي. دې خو وګورئ ښه په غور. د مجدد الفسانی رحمت الله علیه د زامن استاد مولانا طاهر نامه و. د په مراقبه کې ناستو او لوح محفوظ ولیدو. عزیزانو چې عاشق شي کنه عاشق پزمکه بناسته او لوح محفوظ بدر تخکار منی دا کنه منی مالی دلی زاغه بزرگانو سره نږدې پاتې شم. په خدای باور وکړ په خدای چې ما 3.5 کاله پس مړی را په قبر کې لیدلی دی داسې پروت دی لکه اوس دی ایښی 3.5 کاله پس. بیا مې 5 منټه په لاس والی نو چې راو ختم دا شعر مې وی چې تر قیامته به ثابت لحد کې پروت وي چې سوکیون کاندي په لار د درویشانو په لار روان شي تر قیامته به ثابت لحد کې پروت راشي چې درته وخه. دلته یو پاکستان افسر هغه ماته وی چې یاره دا زما عقل نه مني مال نه مني ول نه مال ستا خو ګیره میره نشته بودای دې پرېښې ده راځه اوس درځو. دا افسري پولیس ودروه قبر پرانیزو که ثابت پروت نه و زه به ګیره کاله کم کینیتانه به دا بودای کاله کم راځه. زه پټې خبرې نه کوم. سیټي کریم بخش 15 کاله پسې رئیس دی په پېښور کې 15 کاله پس. زه ورلم هغه زمانه کې زه طالب وم. زما استادو د هرات مولانا صاحب هم را سره و چې ورلو چې د تابوت تختی لرې کړه هغه د لمبا اوبه یم په ګیره کې نښتې 15 کاله پس. دې خوا وګورئ مجدد الفسانی په مراقبه کې لوح محفوظ ولیدو چې وی قطع د زامنو دا شاګرد استاد چې دی دا په لوح محفوظ باندې شقی لیکلی شوی. شقی معنی بدبخت. زه ډېر خفه شو چې دا زما د زامنو استاد دی او په لوح محفوظ بدبخت لیکلی دی. نو دته دا ور یاد شو چې د نیکانو خلقو په دعا باندې تقدیر هم رد شي. تقدیر کی بیا شقونه دي. یو تقدیر معلق دی یو مبرم دی. مبرم کی بیا یو مبرم فی علم الله دی او معلق دی کې ډیر شقونه دي. عباس ګران دی لږ اوس نه چړم درته. ما شیخ مجدد الفسانی وی ما تر آیات شو چې د بزرگانو په دعاګانو باندې تقدیر هم رد شي. وی ما دعاګانې شروع چې دعاګانې مې شروع کړې ها چې میاش پس مې بیا مراقبه وکړه په لوح محفوظ مې نظر پریوتو نو مولانا طاهر د شقی په ځای سعید لیکلی شوی یعنی د بدبخت په ځای نیکبخت لیکلی شوی. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. دیکھو گورے اس حدیث یو اور د نیکانو خلقو په مجلس کې دا اخیری خبره د نیکانو په مجلس کې چې سړی کینی. د صحیحینو روایت ته چې ملائکې د نیکانو مجلس تراشي او دومره تعداد کې راشي چې اسمان ته صفونه ورسي. چې مجلس ختم شي تپوس ته وشي چې تاسو چرته نن وخت تیر کو. یا الله پلانی ځای کې نیک مجلس او استاد حبیب ذکر پکې کېدو. الله ورته وي په دې ګوان شي چې ما ټولو بخل ټول مې بخل. و یا الله هغې کې خو داسې کسان مو چا سې په لاره تېرېده را واوړېده الله ورته وي آمین پکې وبخل. یا الله هغې کې خو داسې کسانو چې سیډي دپاره راغلي الله ورته وي دا نیکانو په برکت سیډي والا مې مو بخل.
گر تو سنگ خار مرمر شوی چو بصاحب دل رسی گوهر شوی چې اهل دلو لور نږدې شوې گوهر بدر نه جوش اهل دلو له عزیزانو خدای دې تاسو مونږ ټول اهل دل ارسنه به بیغمه ارس ایس تکلیف بدرته نی زه درته په ایمان وایم که تاسو د ابو هریره غوندې شوئ نه به م د اوړو پروایي او نه به م د چینو پروایي او نه به م د ماله کله خلک وایي ته وادونو یا روټیانو ته نه ځې مال زه د بچپن نه د ښه خوراک عادت نه یم که زما پړه کې به م دا تېرېږي چې ما چېرته ښه خوراک وخوړی زما حشر د ابوجهل سره وشي پړه کې طالبګیرۍ زمانه کې مې په 10 کاله کې نه یادېږي چې د غرمې ګرمه روټۍ خوړلې سړی وظیفې به مرچکي سره وخوړی او مدرسې ټایم به رانه تېرېدو په منډه به بیا مدرسې ته تلو اوس طالبان هم چې ګورې برګي چرګي به ګرځي چې غوړي کمی په ترکارۍ کې سبا له هړتال کوي خدای په راستی که یو مولا کېږي یو د سکول ماسټران ته جوړېږي مولا کېږي نه که نه ده داسې مولا کېږي نه دا مشران چې مړه شي دا بخاري او ترمیزي او مسلم ابو داود لولو والا به عنقا شي اوس دا چې کوم فضلا راوځي قسم په خدای که په قدري او په نورالعزال ولولو قادر بله ورځ یو ډېر لوی دارالعلوم طالبان راغلي ویلې پروسه کال م دوره وکړه مال ښه تاسو هم وایي پکې ویله وه ښه دوره م وکړه ویلې جي داسې چل نو زه هم خارښتي غوندې یم مال ګوره پخه به دوره به م نه یې کړې ویلې جي مال امام بخاري چې څه وخت کې د حدیث د سند ذکر کوي او د منځ ته راشي او حا و حدثنا وایي بیا دا حا تحویل دی کوم طرف ته کوي د دې حا څه مطلب دی ویل په دې خو مونږ ته والله که څه باس کړی دی یو پکې ما ته وایي چې یاره جي لږ سفارس مې وکړه ماله سند نه راکوي مالې بس یو ټکي جواب وکړه اوس در سره ځم او سند درته تیالم د یو ټکي د ایمان لفظي ترجمه وکړه د ایمان چې ایمان څه ته وایي ویلې جي دا 5 منځونه او روجې او حج او زکات او دا ټول ښه کارونه چې دي دې ته ایمان وایي که نه یاره چې شړپ خو شو په دې شونډو که نه ستاسو د یونیورسټو د کالجونو بیړه تباه شوه بېغیرتو په 45 کاله کې هم سړک جوړول نه دي زده کړي کراچۍ ته په کوواټ روډ باندې سړک جوړېږي دومره دومره چینیانې ورته راوستي که نه دومره دومره چینیانې جوړوي زمونږ دا د امبرسرو میخو مړونه چې دي دوی ستاسې ساربه پراته لکه د پړسېدلي چونډخ په شان په دفترو کې تر 2 بجو پورې دفترو کې بسکټې خوري 4 بجې بیا امبرسرای میخه پرانیځي او سرولو له آرمي سټیډیم ته بوځي ستا دا سنډاګان دا کوي یو سړک جوړول په 45 کال کې دوی زده نه کوي نو نه خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے اس در نہ د گوندلو غیان جوړ دي پخوا بروره مونږ په وړوکوالي کې پلاني سره 100 روپۍ دي 100 بیا وروره چې لږ رالوی شو 100 دي ورسره چې بیا لږ رالوی شو لکونه دي اوس د کروڑ نه لاندې خبره نشته هر یو د ګوندلو غوی چې دی په 4 کروڑه خرڅېږي دا که نه نن ستا غوندې شرمېدلی عمل په روح زمین نشته ستا غوندې شرمېدلی د هغې وجه څه ده د بنده اسریم اختیار کړي دي د خدای اسریم پرېښي دي تاسو ته پته ده دا درته پته ده چې کومو خلقو د خدای اسره اختیار کړې ده د هغې ژوند وګورئ داسې په سکون تېر دی چې بادشاهان د زمانې